حمزه هوتک چې هغه په خپل تجربې باندې وکټې اخیستې دي. موږ سره لیګ بریکر چې څوک و عبدالواسع هغه ډېر ینګسټر و، یعنې بیخي ینګسټر و. زموږ هدف دا هم نه ده چې دومره ینګسټر نه، هغه ینګسټر چې په ډومestic کې حد اقل ډېر وخت تېر کړی. موږ بیا قیس باندې دغه تشه ډکولی شوه د لیګ بریکر چې قیس یو څه ایکسپیرینس هم لري، تجربه هم لري او دې نه مخکې هم ټیسټ کرکټ کې هغه لوبېدلی. او ظاهر خان چینامین، نو موږ سره یو ورځ سپینر ظاهر خان چینامین په کار و، یو ورسره حمزه هوتک په کار و، یو بل موږ سره فاست بالر په کار و، او یو بل موږ سره په کار آف بریک د را روان وخت لپاره باید موږ یو صحیح آف سپینر بالر ولرو. په ټیسټ کرکټ کې ډېر ضروري وي، ځکه موږ د زیمبابوې ولیدل د هغوی کپتان یعنې یو لیفټ هینډر بیټسمین و، تر اخره پورې هغه یو ښه آف سپینر موږ سره نه و چې د هغې په مقابل کې بالینګ کړی وی. موږ دغسې نور لوبغاړي چې د هغوی لیفټامان لیفټ هینډران پکې ډېر زیات و، نو موږ یو صحیح آف سپینر بالر نه درلود. موږ په افغانستان کې د دغسې لیول پلیرانو کې باید ولټو دغه ځای ناستي. هیڅ کله د نبي بدیل موږ شرف الدین اشرف نشو کولی. د نبي بدیل باید داسې یو سړی وي چې هغه همدومره سټرانګ هیټر هم وي، بیټینګ یې هم همدغسې او همداسې ښه آف سپینر بالر هم وي. لیفټ هینډر د رایټ هینډر هیڅ بدیل نشي کېدلی. دا منطق صحیح منطق نه ده. موږ په فرست کلاس کې یو په 13 کې د جمشید میرعلي خیل په نوم یو بالر درلود چې لا ډېر ینګ ده، لا ډېر ځوان ده، خو په فرست کلاس کې هم هغه ډېرې ښې لوبې کړې دي. یو د طاهر عادل په نوم موږ یو لوبغاړی لرو چې هغه بیټینګ آلراونډر ده، لکه محمد نبي غوندې ډېر ښه صحیح آف سپین بالینګ هم کوي او ډېر پراپر بیټسمین هم ده. د کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې ښه پرېکړه کړې وه چې هغوی ځوانانو ته چانس ورکړی. نو د ځوانانو ګټه په همدې کې ده چې موږ تر دې وروسته ډېر ټف ټیمونو سره لوبې لرو، بیا موږ نشو کولی چې ځوانانو ته چانس ورکوو په هغې سیالیو کې. له وړاندې نه د ځوانانو روزل او دوی له دغسې انټرنیشنل لوبو سره اشنا کول دا مهمه ده. بالاخره به دغه سینیر لوبغاړي یو ورځ ځي، دغه تشه به ځوانان ډکوي. دا که دغه ځوانان ښه ځلیږي که ښه نه ځلیږي دا بېله خبره ده، خو دغه تشه به یو ورځ ځوانان ډکوي. دا به لوبې کله چې دغه د انتقال پروسه راځي، ته ځوانان راولې، نو ته به دغسې ټکرې خورې، دغسې لوړې ژورې به وي چې ته تر هغې پورې هغه معیار ته رسېږي، ستا ځوانان تجربه ترلاسه کوي. نو په ټوله کې ښه لوبه نه وه. زیمبابوې ته دې مبارک وي. زموږ بیټینګ چې چا باندې ذمواري وه هغه 4 کسان، رحمت شاه، حشمت الله، افسر او بالخصوص اصغر افغان، دوی ونه کړی شو چې افغانستان ته یو ښه اننګز ولوبوي. نو یو ځوان، دوه ځوانان، منیر کاکړ او عبدالمالک، هغوی سره هم قسمت یاري ونه کړه. نو په راروانه لوبه کې ښایي چې نورو ځوانانو ته چانس ورکړي. نو خدای دې وکړي چې هغوی دغه موقع نه ښه استفاده وکړي او افغانستان ته بری ور په برخه کړي. مننه درنو لیدونکو، دا زموږ څرګندونې وې د لومړنۍ ټیسټ لوبې په تړاو. د دویمه ټیسټ لوبه چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په ابودوبۍ کې کېږي د مارچ په 10. نو موږ کوشش کوو تر لوبې وړاندې، د لوبې په منځ کې او د لوبې په آخره کې د خپلو څرګندونو لپاره در سره ووسو. تاسو وایګل یوټیوب چینل وګورئ. د افغانستان او نړۍ د کرکټ په تړاو به بېلابېل معلومات ترلاسه کوئ.